بسم الله الرحمن الرحيم جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. طالبانو کشکر خلقتن نه لري پروانه کی شکر چې خلقتن نه لري پروانه کی او غوږونه کې خلقتن ګر سره درلود لنه نه دی جایز او که چیرې راولاړ سو درلود کوچني کوچني درلود جایز دی او که پریو څلور کوله پکښې راځي ثلث پریو ربع پریو نه دی روان لیکن اصح مطابق کول دا دی چې نصف که تر نصف زیات پریو نه دی روا په نصف کې احتیاط دی که نصف هم پریو نصف پریو هم نه دی روا که د نصف زیات نور که دی خوا ته روا دی واله الفتوا دا مزدا سوه که منه سوه زده ګورې بیا دا زده کړي که چیرې د یو حیوان دوه وه لکه د غوا څو تی دي او د بزې بیا څو تی دي دوه د هر هغه حیوان که دوه تی وه بس که یو ګوډ و شیدې نه کول یا یو پري و بس نه دی جایز او که څلور تی وه یو یې پري و یا ګوډ و بیا بالکل جایز تر څو چې دوه یې کېږي په دوه کې باره څوک دی هغه مطابق کول دا دی چې باره بیا نه دی جایز ګوره پر احتیاط باندې ما په خبرو به په دې خبرو به پوهېدلې از که نه از پوهېدلې دغه ځای بل دا ځایونه ډېر درته راځي دا دورې مختار ردي مختار او پارسو یو غاښونه دغه ته وایي چې بقا د اکثر څوک وایي چې ماسې واښه په خوړلی شي بس دغه قدر کافي دي خو ډېر علما او اکثر شوري خو پر دغه باندې هم د چې واښه په خوړلی شي نور کې یو غاښ وتلی هم پروا نه کوي که دوه وتلي هم پروا نه کوي که درې وتلي هم پروا نه کوي او دا نو باره په هر شي کې د په اجزاو کې بس تر نصف معتبر دی په هر اجزاو کې نصف او ډنګر و هغه شان ته څه کوي هغه نو دار چې ازاده که داسې ډنګر و چې بیخي یې ماغزه نه وه یا داسې او سترګې هغه هم راولاړ که سوي دي هغه اسانه دي هغه ډېر زور نه غواړي زه هم هغه څه کوي دورې مختار ردي مختار 5 جل 228 صفحه او تاتار خان یو 18 جل 428 صفحه سراجه هغه 315 صفحه برای کاتم جل 323 صفحه دا او هندیه 5 جل 298 صفحه دا بل اسول اوس نو دغه ځای ته بیا پام کوئ دا د توی مسله مې هم درته وویله هغه دغه تورې دي ولا مقطوعة الغدر ولا التي لا تستطيع ان ترغدع ولدها ولا التي يبس غدرها چې زره غلان جو چې یا بل شي دا ښه بیا درته وایم دغه لږ دغه به مې انشاءالله باسي خو دا د سترګې بلم درته وایم بله استفتاء دا ده چې هغه دا ده سترګه داسې د هغه وایي که چیرې وه ته چې معلوموئ څنګه معلومه کوي ډېره خبره دا ده چې هغه وایي دا وږې کوي هغه روغه سترګه یې وتړئ دغه د مریضه سترګه یې پله وتړئ چې ومتړله بارکه را ډېر یې وږې کوي وروسته واښه ورته ښکاره کوي ورته را نږدې کوي فرار ځای چې ولي د پر هغه ډبره کښېږدي تر دغه وروسته بیا دغه روغه سترګې ور وتړئ بیا دغه مریضه سترګې ور ایله کړي چې ورله مو که واښه ورته را نږدې کوي فرار ځای چې ولي د باره هغه مځکه اندازه کوي بل رقم خو نه معلومېږي والله سبحانه اعلم دغه